د بېوزله هیواد شیکپوش واکمن ډاکټر عبدالله د لندن له مغازو څخه څه اخیستي. د ویډیو شروع کولو څخه مخکې د تازه خبرونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب، ویډیو لایک او شیر کړئ. په ویډیو کې به درته د ډاکټر عبدالله تیر کوچنی اختر په هندوستان کې او لندن ته په چکر او هلته یې په مغازو کې څه اخیستي او د قیمتونو په اړه بحث وکړو. د ملي یووالي حکومت تر خپلمنځیو ناندرو یاخوا د دغه حکومت دوه شریکوال ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله چې په دوه نورو خصلتونو زیات مشهور دي، یو د غني انحصارګري او ځانغوښتنه او بل هم د ډاکټر عبدالله شیکپوشي او پرمصرفي ده. د عبدالله پر تن د نړیوالو برانډونو د ریشۍ او د پوښاک نور شیان شیکپوشي او کله ان د مخ سینګارول هغه څه دي چې دا څو کاله پرله پسې د ټولنیزو رسنیو د فعالینو او د حکومت د منتقدینو بحثونه او ټوکې پرې کولې. د لندن تازه سفر ډاکټر عبدالله کورنۍ په هندوستان کې ژوند کوي. هغه له همدې کبله د ملي یووالي حکومت له پیله تر اوسه په یوه اختر او بلې داسې مهمې رخصتۍ پر وخت په کابل کې ونه لیدل شو. موږ ته د رسېدلو معلوماتو له مخې ښاغلی عبدالله تیر کوچنی اختر هم هندوستان ته وړی و. د دې د بیرته راګرځېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو پرون له اوږده ځنډه وروسته د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر د هغه د کاري ملاقاتونو عکسونه خپاره کړل. له دې سره هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو په لاس او ویل کېږي چې ډاکټر عبدالله پکې د لندن له یوې مشهورې مغازې څخه د قیمتي شیانو اخیستلو ته ورغلی و. د ویډیو کتلو لینک په ډسکرپشن کې کتلی شئ. په رسمي ډول نه ده معلومه چې ښاغلی عبدالله رښتیا هم وروستیو کې لندن ته تللی او که دا ویډیو پخوانۍ ده. د هغه مطبوعاتي دفتر او نږدې سرچینو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. ډاکټر عبدالله د لندن له مغازې څخه څه اخیستي. خپره شوې ویډیو کې ښاغلی عبدالله سره د کورنۍ غړي هم لیدل کېږي. ویډیو ښیي چې دوی له یوې مشهورې مغازې سره د څو خلطو پیرل شویو شیانو په ملتیا راوځي. په ویډیو کې فضا باراني او هغه مشهور پلورنځی چې دوی ترې راوځي والنتینو ښودل کېږي. د نړیوالو رسنیو په حواله په دغه مشهور پلورنځي کې د ماشومانو جاکټ په 1395 امریکایي ډالره پلورل کېږي. همداشان د ماشومانو یوه جوړه کرمچ هلته په 845 امریکایي ډالره بیه لري. په ویډیو کې ښودل کېږي چې ډاکټر عبدالله د ځیلې نړیوال برانډ د پیرل شویو سوداو یوه کڅوړه هم ورسره لري. د دغه پلورنځي په ویبپاڼه کې موندل شوي چې هلته هر څه د اور په بیه دي. په ځیلي پلورنځي کې یوه نارینه چرمي کورتۍ په 3125 پاونډه شاوخوا 4000 امریکایي ډالرو پلورل کېږي. همداشان د نارینه‌و د دریشۍ یو یخنکاک یا کمیس هلته 333 پاونډه شاوخوا 800 ډالره قیمت لري. د دغه ویډیو په اړه غبرګونونه څه دي؟ د ډاکټر عبدالله په اړه ورته بحثونه نوي نه دي. له ډېر وخت راهیسې هغه د لباس اغوستنو، شیکپوش ګرځېدلو او مجلله ژوند له کبله تر نیوکو لاندې راغلی دی. هغه ته منسوبه تازه خپره شوې ویډیو هم له ورته غبرګونونو سره مخ ده. منتقدین یې وایي د افغانستان په شان یو بېوزله هیواد واکمن داسې شیک ګرځېدل لوړ لګښت او مجلل ژوند نه ښیي. په وروستیو کې ویل شوي چې د افغانستان تر نیمۍ ډېر او نږدې 52% خلک د هیواد هرخیز فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. بل لور ته د ډاکټر عبدالله د ماڼۍ سپېدار یو کارکوونکی جمشید اما امیري د دغه ویډیو په تړاو شوي بحثونو ته په کنایوي ځواب کې لیکلي: عبدالله فاسد نه دی او بل داسې مشکل نه لري چې پرې نقد او ځپل شي. شیکپوشي بد خصلت نه دی، ښه دی چې هغه بل کوم لوی مشکل نه لري.